په پاکستان کې یو خواته شاته پاتې قامونه په خپله خاوره د خپل اختیار، امنیت، انساني برابرۍ او یا د ازادۍ په مبارزه بوخت دي. بلې خواته شتمنه، خوشحاله او پرامنه صوبه پنجاب کې پرته اشرافیه او د هغې پلویان د ملي یووالي په مبهم پاکستان پروجیکټ باندې اړم دي. آیا په داسې کې د یو ملت خوب ممکن دی چې یو خوا لوږه تنده ده، بېروزګاري ده، غربت دی او ترهګري ده، او بلې خواته میلې دي، کرکټ دی، کاروبار دی، ډانسونه دي، رقصونه دي او امن دی؟ د پاکستان دې سیاسي منظرې ته د سیاست پوهان د یو متحد ریاست نه بلکې د یو ویشل شوي مخ په زوال او یو مقاومت زده او استعماري ریاست نوم ورکوي. پاکستان د بنګالیانو د کامیاب شوي بیلتون څخه تر د بلوڅو د روان بیلتون پورې او تر د پښتنو د مدني بغاوت پورې ټول د یو ناکامه وفاقي تړون، سیاسي استحصال او کلتوري نابرابرۍ پورې د یوې داسې ونې تنه جوړه شوې ده چې ډډه ده ځکه چې وینو خوړلې ده. نن د ایمل ولي خان څرګندونې دا کړکېچ لا روښانه کوي چې قدرتي وسایل څنګه د سیاسي او امنیتي جګړې مرکز ګرځېدلی دی. دا ډېر مهم ټکی دی. ایمل خان وایي که غوښتنې نه منل کیږي نو ازادي غواړي. یا همیں حق دو یا همیں آزادی دو. نننی بیکاسټ کې بعد د بنګال د بیلتون، د بلوڅو د روان بیلتون د تحریک، د پښتنو د مدني او سیاسي بغاوت او د سختدریزو ډلو د جګړې او د دې ممکنه نتایجو باندې بحث کوو، خو د تاریخ په رڼا کې. ستړي مشئ، زه رحمان بونریام. دا بی کاسټ دی او د دې بی کاسټ لومړی برخه تاریخ. د بنو پرېکړه د هند د تقسیم 1940 په وخت د پښتنو ملتپالو مشرانو یعنی باچا خان، ډاکټر خان او نورو په بنو کې غونډه وکړه او د پاکستان د جوړېدو مخالفت یې وکړو او د دوی غوښتنه دا وه پښتنو ته د دریم انتخاب ورکړی شي، د یو خپلواک پښتونستان انتخاب. نتیجه دا شو چې انګریزي استعمار دا غوښتنه رد کړه. ریفرنډم یې یوازې د هند یا پاکستان ترمنځ د خوښې انتخاب وګرځاوه. پښتنو د ریفرنډم بایکاټ وکړ. د پاکستان د تخم د کرلو په لومړۍ ورځ په دغه راتلونکي باغ د استعماري تعصب چینجې ور پرېښودل شو. اوس که دویمه برخې ته راشو نو په دویمه برخه کې په 1971 کې بحران پیدا شو. د مجیب الرحمن، ولی خان او بزنجو هڅه وه کله چې شیخ مجیب الرحمن د شپږو نکاتو له لارې د ختیځ پاکستان د خودمختارۍ غوښتنه وکړه، نو په لویدیځ کې یعنی لویدیځ پاکستان کې ولی خان او بزنجو ورته خپلې غوښتنې راپورته کړې. دوی د ډاکې په ناسته کې د یو نوي وفاقي پاکستان مفکوره وړاندې کړه، خو څه وشو؟ پوځ او بیوروکراسي دا تصور رد کړ. نتیجه یې د بنګلادیش ازادي وه. په دغه ازادۍ کې چې هند یې نه یوازې سیاسي بلکې نظامي ملاتړ هم کوو، بنګالیانو کامیابي ترلاسه کړه. اوس درېیمې برخې ته راشو د تاریخ. ولې پښتانه او بلوڅان لکه د بنګالیانو په رنګه بریالي نه شول؟ الف، د دې غټه وجه جغرافیه وه او د وحدت نشتوالی و. پښتانه په مختلفو ویشل شوو سیمو کې پراته وو، بلوڅان هم په 3 برخو کې ویشل شوي وو. نتیجتاً د ملي وحدت نشتوالی د دغه تحریک یا حرکت تسلسل د ماتولو سبب وګرځېد. اوس د دې نقطې بی یا دویمه برخه بی چې دغه نظامي فشار و. د پاکستان پوځ له پیله تر اوسه په بلوڅو او پښتنو ملتپالو سخت عملیات کړي دي، تورونه یې پرې پورې کړي دي، غداران یې ورته ویلي دي، جبري توګه یې ورک کړي دي، هدفي وژنې ورله کړي دي او مدني تحریکونه د امنیت تر نامه لاندې تل ځپل شوي دي. د تاریخ درېیمه برخه جیم چې دی هغه د نړیوالو ملاتړو نشتوالی و. برخلاف د بنګلادیش چې هندي ملاتړ کولو پښتنو بلوڅو تحریکونو
ته دغه ملاتړ نو حاصل دی لکه د یتیمانو پاتې شول. نه لویدیځ نه ګاونډیان او نه نړیوال سازمانونه د دې ملاتړ ته ورتلل. اوس د دې بله برخه چې دا هغې کې د داخلي ویش دی. پښتانه مشران تل د سیاسي حل پلویان پاتې شوي وو، دوی د جنګ پلویان نه وو، او دې کې دویم د واحد موقف نشتوالی هم وو، یعنی متفق نه وو. دغه تحریک د کمزوري کولو سبب ګرځېده. اوس څلورمه برخه کې تاسو وګورئ د دې پروګرام د بلوچ مقاومت برخه ده او هغه د اوږدمهاله جنګ د 1948 څخه تر ننه پورې بلوچو 15 ځله وسله واله مبارزه کړې ده. په دې کې د قدرتي معدنیاتو د ذخیرو په سر وایي چې د هغوی ته نه یوازې د هغې باندې قبضه شوې ده بلکې اقتصادي حقونه نه ورکول کیږي. دوی دا ولري د دوی سیاسي او کلتوري هویت له منځه وړل کیږي. بلوچستان د پاکستان خلاف د ټوپک په لاس مبارزه کوي، ټوپک یې پورته کړی دی او ځان له یو آزاد وطن غواړي. هغه وایي د دوی په وطن پنجاب قبضه کړې ده. نن د عوام نیشنل ګوند مشر ښاغلي امل ولي خان هم دغه شان خبره وکړه. وایي چېرته چې وسایل نه وي هلته پوځ، وایي چېرته چې وسایل وي په کوم ځای کې چې قدرتي وسایل وي هلته پوځ ځان رسوي، که کورمه ده که وزیرستان دی یا بلوچستان دی. وایي چوکیداري د وسایلو روانه ده، د ولس نه ده روانه، او هغه بیا د ازادۍ غوښتو ښکاره ګواښ هم کړی دی. د هغه په ټکو کې واورئ. आप लोगों ने मेरे से सुना कि मैंने बार बार बोला कि जहाँ कुदरती वसाइल हैं वहाँ सिक्योरिटी मसाइल है. जिस माहौल में टीटीए और टीटीपी आपका दुश्मन है, जिस माहौल में दाइश आपका दुश्मन है, हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप अपने लिए एक और दुश्मन खुद बनाओगे. अगर हमारे मसले अक्टूबर तक हमारे इख्तियारात नहीं मिलते तो नवंबर से हमारा तहरीक एक और कदम बढ़ेगा और उसका इंशाअल्लाह बुनियादी नारा होगा कि या हमें हक दो या हमें आज़ादी दो. اوس د ښاغلي خان دغه څرګندونې د معاصر سیاسي اقتصاد مهم اړخ روښانه کوي. یعنی وسایل د امنیتي تمرکز مرکز ګرځېدلی دی، ولس پکې په پام کې نه دی. دا حالت نه یوازې د وسایلو غلا ته لاره هواروي بلکې د قومونو او صوبو ترمنځ بې اعتمادي نوره ژوره کوي. د دې پروګرام 15مه برخه کې اوس موږ خبرو کوو د ترهګرۍ په ضد جګړه د کال 2001 نه وروستو شروع شوه. قبایلي سیمې د نړیوالې جګړې میدان وګرځېد. دلته تر اوسه البته ترهګري ختمه نه ده. 20 کاله کې ترهګري نه شوه ختمه، بلکې ولس بې کوره شو، ووژل شو، ورک شو، بې عزته شو، بې ابرو شو. ترهګر ژوندي دي خو کلي وران شول. دغه ترهګر چې اوس ورته خوارج ویل کېږي په پاکستان کې طالبانو په نوم مشهور دي. دوی البته جګړه ولې کوي دا مهم ټکی دی. نه خو دوی تر اوسه پورې لکه د بلوڅو په رنګ د طالبانو چې دوی ورته خوارج وایي یو آزاد وطن مطالبه کړې ده، او نه لکه د پی ټي ایم پښتون تحفظ موومنټ او د عوام نیشنل ګوند په رنګ بلکم واضحه سیاسي پیغام خپل کړی دی. اوس شپږمه برخه کې د پښتون تحفظ موومنټ ځانګړې خبره کوو. د پښتنو مدني بغاوت چې په کال 2013 کې د نقیب الله مسجد د پاکستاني پولیسو په لاسو له وژنې وروسته شروع شو، د منظور پښتین په مشرۍ کې پښتانه راپورته شول. ټول پښتانه په ډېره لویه پیمانه د سره ودرېدل. دوی په سر کې د جبري بېدرکیو، ماینونو پاکولو او عسکري مشکوکه لاسوهنو په ضد مبارزه کوله. البته دې مبارزې اوس د یو پیاوړي تحریک شکل موندی دی، بلکې په نړیوال ډګر یې د لوی افغانستان ولس په شا ولاړ دی. د دې تحریک په مقابل کې ریاستي غبرګون دا دی چې په دې بندیزونه لګېدلي دي، د دوی ملګري نیول کېږي، تورونه او تهمتونه پرې پورې کېږي. څوک ورته وایي د هندوستان ایجنټان دي، څوک ورته وایي د پاکستان ایجنټان دي. البته دا تحریک ژوندی دی. دا تحریک اوس د پښتني مدني شعور یو نوی فصل ګرځېدلی دی. د بنګلادیش له ازادۍ د 19 تر پی ټي ایم پورې او اوس د امل خان د ازادۍ تر ګواښ پورې دا یو ډېر لویه روښانه ښکاره پیغام دی. ازادي البته یوازې د شعارونو، قربانیو او مقاومت نه بلکې د هوښیار سیاست، ملي وحدت،
نړیوال ملاتړ او د ولس د ملاتړ ولاړ نظام ته اړتیا لري. پښتانه او بلوچستان که څه هم لا هم یو مقاومت کوي، خو تر هغې چې متحد قیادت ونه لري، نړیوال ملاتړ ترلاسه نه کړي او وفاقي شفاف برابر نظام ته لاره هواره نشي، ازادي به د خوبونو برخه وي، حقیقت نشي جوړېدی. دا بی کاسټ دی. زه رحمان بنره یم. په تلو تلو کې یو ټکی چې د دې بی کاسټ شروع کېدو نه تر اوسه پورې چې کوم غبرګون دی، فیډبیک دی، هغه ډېر غیر معمولي دی. زه ډېر خوشحاله یم. دا بی کاسټ چې په کوم ورځ ما شروع کړ، په هغه ورځ باندې هم په هغه وخت باندې په پاکستان کې د پاکستان سوپر لیګ په نوم باندې د کرکټ میله جوړه شوه او زلمې کل چې دی کوم چې انټرنیټ ته لاس رسي هغه کرکټ شوقیان دي، که هغه پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، که په نور نړۍ کې دي، او دا کرکټ کتل خپل فرض ګڼي. خو ما حوصله نه بایلله. ما ویل که کرکټ دی ګوري دی راشه ګورم چې بې کاسټ هم په دې منځ کې څوک ګوري که نه. زه خوشحاله یم چې په فیسبوک باندې د لکونو په شمېره کې او په یوټیوب باندې زرګونو په شمېره کې دغه بې کاسټ وکتل شو، خلکو پې کمنټونه وکړل، لحاظ زما حوصله ماته نه شوه. دا ټرینډینګ چې دی، دا کوم د ډیجیټل میډیا باندې پوهنه چې ده، دې پوهان چې دي هغه وایي ټرینډز ته ګورئ، د ټرینډ سره ځئ، د ټرینډ مخالف سمت کې، د هوا په مخالف سمت کې سفر مه کوئ ځکه چې ناکامه کیږئ. خو ما بیا هم دا جرأت وکړ چې ویدي کرکټونه خلک دې ګوري دغه میلې، موږ به خپل کار کوو. په ممکنه توګه باندې زموږ دا کار هغه شان ځای نه مومي، خو په مزه به ورته د خلکو پام شي. نو دا مې اخري خبره کوله چې ستاسو مینه تر اوسه پورې د دې بی کاسټ خوښول، د دې خپرول، خلکو ته رسول، په دې بحثونه کول، ان تر دې چې په پاکستان کې ما ولیدل چې ټلویزیون چینلو په اسلام آباد کې یو ساعت پروګرام وکړ چې بی کاسټ جوړ شوی دی او د یو هیواد خلاف د بغاوت لپاره خلک راپارول کېږي، کرکه کېږي. مولیانو صاحبانو ځینې ټولو نه ځینې پروګرامونه وکړل، ځینې شکونه وکړل، د مذهب او د حریت تورونه پورې شو په سوشل میډیا. خو دا ټول حوصله زموږ نشي ماتولی. د دې خبرې ثبوت دی چې بی کاسټ یعنی یو امپیکټ لري، یو خپل یو حیثیت لري. راتلونکو بی کاسټونو کې به په دې موضوعاتو بحثونه کوو. اوس زه نه غواړم اجازت. زه رحمان بنره یم. دا بی کاسټ.